اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو عزیزانو، د سبزی منډۍ چې کوم د پولیسو چوکۍ ده د ډېر عمر راسې په مختلفو ایلو باندې د زموږ پښتانه مزدورکار د سبزی خرڅولو والا د فروټو خرڅولو والا هلته چې مزدوري کوي زموږ تجاران دا ټول ډېر بې عزته کوي، ډېر تنګوي. پرون داسې واقعه سوې وه چې زموږ یو ورور، زموږ یو پښتون ورور چې مزدوري کوي، دا یې د شپې راپورته کړی و، تاڼې چوکۍ ته یې راوستلی دي، 2 لک روپۍ ډیمانډ یې ځینې کړی. ممتاز چانډیو چوکۍ انچارج دی. هغه ورور یې ورپسې ورغلی دی، هغه دی ولاړ دی. ورور یې ورته ویلي دي چې دا زما ورور دی پر څه راوستلی. هغه ورته ویلي دي چې ستا ورور مړی کړی، 2 لک روپۍ راکړه، که 2 لک روپۍ نه راکړې 302 یې پایار. نو د هغه بعد د غریب زور ورسره کړی دی، زور دغه زور چې نارې کړي دي خواست یې ورته کړی دی چې دا ظلم ولې را سره کوي. زما ورور په مزدورۍ پسې راغلی، 2 لک روپۍ زه د کومې خوا درکړم، خو څه یې کوې هغه پولیسو سره د شر شور کړی دی، هغه ورور یې ځینې رایستلی دی. نن زموږ د پی ټي ایم د لیګل کمیټۍ ملګري عادل شاه، قسمت، کلیم الله، اکبر ثاقب، دا اکیار ملګري دا ورلو، هغه ورور یې ورسره ملګری کوي. چوکۍ انچارج ته یې وروستی چې ولې زیاتوب کوي. هغه چوکۍ انچارج دغه د ده ورور یې کښېناوی، هلته یې زیاتوب ورسره کړی و، دکې یې وهلي وې، سیده یې تاڼې ته راوستلی دی. تر ډي آی جي پورې یې رپورټ ورکړی دی چې پر پی ټي ایم پر چوکۍ حمله وکړه. خو بیا خیر موږ ملګري ته وویل، ملګري رالو، اوس د ایس ایچ او سره کښېنستو، د ډي اس پي سره مال احوال وکړئ. ایس ایچ او انتهایي موږ یې کور ودانۍ وایو، انتهایي آفرین. که دغه د سیند پولیس دغه رویه شروع کړه، که دغه فیصل صاحب چې کوي، موږ به ډېر انتهایي موږ به د دوی په حق کې به موږ مظاهرې وکړو. که دومره یعنې د کلم کلا وویل چې بالکل د دا چوکۍ انچارج ډېر شکایتونه راغلي دي، دا اول شکایت یې نه دی. خو دا یې موږ ته وویل چې سبا به موږ انشاءالله د ایس ایس پي سره د دغه چوکۍ انچارج په حواله، د دغه چوکۍ په حواله میټینګ کوو. موږ د پی ټي ایم ذمهواره به ملګري به میټینګ ورسره کوي. او دا چوکۍ انچارج دا یو وار نه دی، دا مختلفې هیلو بانو باندې زموږ پښتانه غریبان بیایي، په یوه حواله په بله حواله بانو باندې پیسې ځینې غواړي. موږ ویډیو مقصد دا دی خاص و پښتنو ته کوو، و ټول کراچي و پښتنو ته کوو، خالي منډۍ نه، و ټول چې هر ځای پولیس زیاتوب کوي. دا یو کار وکړي، د پی ټي ایم سره حال کوو، د پی ټي ایم سره نور موږ مظاهرو ته سره خولۍ د په سر کېدو هېڅ ضرورت نشته. ملګري مه کوئ، مګر چې ظلم ور زیاتوب در سره کېږي د موږ سره حال کوئ. د دې ظلم په خلاف به پی ټي ایم هر ځای ولاړي او پښتانه به د دې ظلم او د زیاتوبه خلاصوي. نو نن ایس ایچ او هغه د بخښنه د چوکۍ انچارج باندې وغوښتله، هغه د هغه ملګری د ځانه سره کښېنولی و. د ډي اس پي صاحب موږ شکریه ادا کوو چې بالکل پر دې فوري اکشن واخیستی. موږ یې کور ودانۍ وایو. نو که سیند پولیس دغسې رویه شروع کړي، موږ به بالکل د دوی په حق کې بیا نارې وو، د دوی په حمایت کې به موږ نارې وو. خو که زیاتوب کېدی بیا موږ پی ټي ایم د دې فرق موږ ته نه راکوي چې دا ایس ایس پي دی یا ډي آی جي دی یا ایس ایچ او دی، موږ به د هغه په خلاف درېږو. نو موږ پښتنو ته یو واره بیا خواست کوو چې په کار دی لکه نن چې د منډۍ دا غریب خلک سره راووتو، تاسو ته هم خواست کوو چې ظلم ور زیاتول در سره مه ورکوئ، پولیسو ته پیسې مه ورکوئ. دا مخته کېږي، دا د نورو پښتنو پر نورو پښتنو مخته کېږي. پیسې مه ورکوئ، ورته درېږئ، کم از کم که نور نه د موږ سره حال کوئ. انشاءالله په کراچي کې به د پښتنو سره انشاءالله د ننه بعد چې پی ټي ایم منظم شوی دی، پښتنو سره به انشاءالله کم از کم څوک زیاتوب نه کوي. دا موږ وعده د پښتنو سره کوو. شرط به دا وي چې دوی به زموږ ملاتړ کوئ او موږ ته به اطلاع راکوئ. دا غلط دا لکه خامخا تنکړه ملګرو د پی ټي ایم دا ملګری خامخا زورولی و او د پی ټي ایم د ملګرو د مشرانو په محنت باندې دی راخوښه کړلی شو. څه وایي د پی ټي ایم په اړه او د دې پولیسو په ظلم په اړه؟
پولیس والا ظلم خو چې و دا موږ سره ډېره ناجایزه شروع کړې ده د شپې د 3 بجې 4 بجې ټیم کې یو مخبر ورسره ده چې کم مظلوم ویني راویني سي داڼه کې واچوي 10,000 راکړه 20,000 راکړه او د ما ورور دی 2 لکه ډیمانډ ورکړی چې 2 لکه به راکړی زه شپې 3 بجې ورغلم نو ما ته لاکپ راوښود ما ته ویل چې لاکپ کې نشته او موږ نه ده راوړی او ما ورسره شور شروع کړ هغه کم منتاج چانډي و چې دا هغه سره ما شور شو نو د ما ورور په دیوال ځان راواچو دی ما باندې ټکان یې وکړه ډز یې را باندې وکړې نو اوس چې دا دونه سخت د باندې تیرې شولې د تحریک ملګرو په اړه باندې څه ویل غواړي د پی ټی ایم په اړه باندې پی ټی ایم خو زه ان شاء الله شکریا ادا کوم او تر مرګه به ان شاء الله هر پښتون به سپورټ کوي دا ان شاء الله ډېر یو خدمتګار تحریک دا کڅو کې نه مني زه قسم ورته خورم چې د دې تحریک نه بل سچ تحریک نشته اول باچا خان اوس منظور ده ان شاء الله دغه لار به د موږ ټول تر قیامت ان شاء الله